کم انسان چې په دریو ځایونو کې بسم الله الرحمن الرحیم وای نو په د باندې منه جادو اثر کوي، نه به په تعویز اثر کوي او نه به په پیریان کینی او نه به پیریان یاروي. زموږ عزتمندو بالکل آسان ترین عمل دی او ډیر بهترین او مجرب عمل دی. په دریو ځایونو کې تاسو صرف بسم الله الرحمن الرحیم وای کنه نو جادو بم در باندې اثر نه کوي، تعویز بم در باندې اثر نه کوي، پیریان به در باندې کینیم نه او پیریان به تاسو یارویم نه. نو هغه کم درې ځایونه دي هغه کې تاسو غوږ کېږدئ، دا تاسو یاد کړئ. نو په دغه دریو ځایونو کې به تاسو بسم الله الرحمن الرحیم وای کنه نو ان شاء الله هر سنه به الله رب العزت تاسو محفوظ وساتي. صحیح شو. په دې کې ټول نه اول نمبر چې الته به تاسو بسم الله الرحمن الرحیم وای کنه نو هغه اول نمبر دا دی چې کله تاسو دا کپړې وباسئ، دا جامې وباسئ. بعض خلک د جامو ته کالی وای، دا کالی چې تاسو وباسئ نو کم ټایم چې تاسو دا وباسئ کنه نو د وستلو نه مخکې به تاسو وای بسم الله الرحمن الرحیم. ټیک شو. بیا به د نه پس دا جامې وباسئ، کالی به بیا تاسو وباسئ. صحیح شو. نو په دې ځای کې بسم الله الرحمن الرحیم ویل ځکه پکار دی کنه چې کله دا جادو یا تعویز په انسان باندې عمل کوي، دا هغه وخت په انسان باندې عمل کوي دا تعویز او جادو چې کله د انسان په بدن باندې کپړې نه وي، جامې نه وي، کالی په بدن باندې نه وي، نو دغه ټایم کې انسان په بدن باندې جادو او تعویز اثر کوي او پیریان او شیطانان دغه ټایم کې په انسان باندې حمله کوي. نو چې کله انسان د دې جامو وستلو نه مخکې بسم الله الرحمن الرحیم وایي کنه نو دغه شیطانان، پیریان او جادوان هر څه وتښتي، د الله رب العزت د نوم د برکته دا هر څه وتښتي او انسان د دغه شیطانانو، جادو، تعویز او پیریانو نه الله تعالی محفوظ وساتي. صحیح شو. نو اول نمبر چې کله تاسو جامې وباسئ دلته به تاسو بسم الله الرحمن الرحیم وایي، دې نه پس به بیا تاسو جامې وباسئ. صحیح شو. چې کله جامې تاسو بدلوئ یو خدا شو. دویم نمبر چې کله تاسو بیت الخلا، غسل خانه، لیټرین وغیره ته ور داخليږئ نو چې کله دې ته ور ننوځئ کنه نو لږ شانته به بهر تاسو ودرېږئ او بس یو پیره به تاسو ووایئ بسم الله الرحمن الرحیم. دا به تاسو ووایئ او بیا د دې چې کومه مخصوص دعا ده کنه هغه به هم تاسو ووایئ بسم الله الرحمن الرحیم اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. دا دعا به بیا تاسو ووایئ خو مخکې به بسم الله الرحمن الرحیم تاسو ووایئ. ٹھیک شو. یو چې کله بیت الخلا، لیټرین، واشروم، غسل خانه وغیره ته ور داخليږئ نو داخليدو نه مخکې بسم الله الرحمن الرحیم تاسو وایئ. دوه ځایونه شول. دریم نمبر چې کله تاسو د کور نه بهر ته وځئ او یا بهر نه کور ته را دننه کېږئ په دواړو حالتو کې به تاسو بسم الله الرحمن الرحیم وایئ. چې کور نه بهر ته وځئ نو بهر ته وتو نه مخکې به دروازه کې لږ شانته ودرېږئ، یو پیره به ووایئ بسم الله الرحمن الرحیم او بیا چې کله اوځئ نو د کور نه وتلو هغه مخصوص دعا د هغه هم تاسو ووایئ بسم الله توکلت علی الله لا حول ولا قوة الا بالله. دا به بیا تاسو ووایئ او چې کله کور را دننه کېږئ نو بس لږ شانته به بهر ودرېږئ، یو پیره به بسم الله الرحمن الرحیم ووایئ او چې کور را ننوځئ کنه مسنون دعا به بیا تاسو ووایئ. نو په دې دریو ځایونو کې چې کوم انسان بسم الله الرحمن الرحیم وایي کنه نو په د باندې نه جادو اثر کوي، نه به په تعویز اثر کوي، نه به په پیریان کینی او نه به پیریان تنګوي او نه به شیطانان تنګوي. نو زموږ عزتمندو دا درې ځایونه دي او بسم الله الرحمن الرحیم هر چاته ورځي نو په دې دریو ځایونو کې تاسو وایئ کنه ان شاء الله د جادوانو، پیریانو، شیطانانو او تعویذونو هر سره به الله تعالی تاسو محفوظ ساتي. نو دا عملونه تاسو په خپل هم شروع کړئ او نورو مسلمانانو سره د ثواب په نیت باندې دا ویډیو ډیره شیر کړئ چې هغه هم دا عملونه شروع کړي او تاسو ته دعاګانې کوي. الله رب العزت مو خوشاله باد ساتم. دعاګانې کوي، دعاګانې وکاو. الله پامان.